سلام، اوس هم د 11 بجو خبرونه. د کندوز د علي آباد ولسوالۍ پر یو شمېر پوستو د طالبانو په ډلییزو بریدونو کې 14 دولتي سرتیري وژل شوي دي. د دغه ولایت د ولایتي شورا غړی امرالدین ولي زیاتوي په دې نښتو کې چې تېره شپه ترسره شوي یو شمېر نور دولتي سرتیري هم ټپیان شوي دي. له دې سره سم د دغه ولایت د امنیه قومندانۍ ویان په یاده پیښه کې افغان ځواکونو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو د خبر پخلی کوي، خو د کره شمېر په اړه یې څه نه وایي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د افغان سولې په اړه د خبرو په موخه یو ځل بیا بلجیم، فرانسې او روسیې ته خپل سفر پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې زلمی خلیلزاد به په بروکسل او پاریس کې له اروپایي ټولنې، ناټو او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره سولې ته د افغانستان د رسیدو لپاره د تر ټولو ښې او چټکې لارې پر موندلو خبرې وکړي. د خبرپاڼې له مخې ښاغلی خلیلزاد به تر هغې وروسته په مسکو کې له روسیې او چینایي چارواکو سره پر هغو ګډو خبرې وکړي چې په افغانستان کې جګړه ختمولی شي. د ویل ده چې په تېره یوه کال کې د امریکا او طالبانو ترمنځ 9 ځلې خبرې شوي، خو نږدې 2 میاشتې مخکې په کابل کې د طالبانو په یو برید کې د یو امریکایي له وژل کېدو وروسته دغه لړۍ د امریکا له لوري ودرول شوه. د دې سره سم د ناټو لوی منشي له زلمي خلیلزاد سره په کتنه کې ویلي چې دغه سازمان او متحدین د سولې د هر ډول هوکړې ملاتړ کوي. ینس سټولټنبرګ په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دغه لیدنه تېره ورځ د بلجیم په بروکسل ښار کې د ناټو په دفتر کې ترسره شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا ټاکل شوی ښاغلی خلیلزاد تر دې وروسته پاریس او تر هغې وروسته مسکو ته ولاړ شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزي سرور ته د بایومټریک ماشینونو د اطلاعاتو خونې د دروازې د قلف ماتولو اوازې بې بنسټه بولي. دغه کمیسیون په یوې خبرپاڼه کې ویلي دغه دروازه هره ورځ د ناظرینو او مشاهدینو په شتون سره خلاصه او تړل کیږي، خو 2 شپې مخکې د یاد کمیسیون یو شمېر ساتونکي د سړې هوا له امله یوازې دغې ودانۍ دهلیز ته ننوتي وو چې بیرته د ناظرینو په شتون کې ویستل شوي او دروازه بیرته وتړل شوه. خبرپاڼه زیاتوي په دغې ودانۍ کې به اړوند کارونه نن بیرته پیل شي او دغه بنسټ همداراز له ټولو ټاکنیزو ډلو هم غوښتي چې د بېځایه تورونو په لګولو سره د خلکو ذهنونه مغشوش نه کړي او پرېږدي چې دغه بنسټ خپل کارونه په سمه توګه ترسره کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د سویس سفیر وایي افغانستان لا هم د امنیت، بشري مرستو او جګړې په برخو کې داسې یو حالت کې دی چې باید لا ډیر کار او پاملرنه ورته وشي. توماس کولی تېره ورځ د افغان حکومت له ملي امنیت سلاکار سره په کتنه کې زیاته کړه چې دې برخې ته د نړیوالو په تېره بیا د ګاونډیو هیوادونو پام جلبول ډیر مهم دي. په دې کتنه کې حمدالله محب په ډاګه کړه چې افغانان د ښه ګاونډیتوب غوښتونکي دي، خو ځینې ګاونډیان بیا دوه ګونې لوبه کوي او خبرې او عمل سره توپیر لري. او د غزني د استیناف څارنوالۍ یو مدیر په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د دغه ولایت والي ویاند وایي دغه کس چې مجتبی حنفي نومېده او د استیناف څارنوالۍ اجرایه مدیر و، تېر مازدیګر د غزني ښار په خواجه علي سیمه کې د ناپېژانده وسلوال له لوري په نښه شوی دی. د نوموړي په وینا بریدګر په تېښته بریالي شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.